السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ملا شفیع الرحمن مسافر یم له مسافر چینل څخه. راځو نن مې ستاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې تر اوسه پورې به تاسو پرې نه واست خبر. ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله پوه به سئ او ویډیو مو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې دا د ګانټې علامه هم کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسېږي. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. نو دې دپاره به تاسو خپل موبایل ته راسئ او په خپل موبایل کې به پلی سټور راخلاص کړئ. کله چې مو پلی سټور راخلاص کړو په سرچ کې ورته ولیکئ ډیټ کنورټ، په انګلیش به همدا ورته ولیکئ. کله چې مو دا ورته ولیکل تاسو به دا اپلیکیشن راواړوئ او ډاونلوډ به یې کړئ. فعلا زما نیټ کار نه کوي نو ما ډاونلوډ کړی دی، نو تاسو به یې هم ډاونلوډ کړئ او اوپن به یې کړئ. کله چې مو اوپن کړو دلته تاسو راړوئ دلته په اول سر کې. کله چې تاسو دا په کېکاږئ دلته تاسو 3 تاریخونه راړوئ، شمسي، میلادي، قمري. نو تاسو چې هر یو ورته انتخابوئ تاسو په اول سر کې هماغه تاریخ راړوئ او لاندې به نور 2 هم ورسره راړوئ. لکه دلته چې ما شمسي ورته انتخاب کړی دی، نو تاسو چې هر یو ورته انتخابوئ. دا اپلیکیشن یو ډیر ښه اپلیکیشن دی. که چیرې تاسو دلته په شمسي کې یو کال ورته وټاکئ، هر ورځ چې هر کال چې، نو دا نور تاریخونه هم خودکار د شمسي سره بدلیږي او هغه تاریخ ته ځي. نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. کوم چیرې زموږ ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګولي علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ښې چارې تر بیا د خدای په امان.